پرونۍ پیښې په افغانستان کې او همداراز بالخصوص په کابل کې ډېری حساسیتونه راپارول دي او ډېری کسان په دې باندې جګرخونه شوي دي په دې خاطر باندې چې سره د سولې چې د سولې خبرې راباندې سره دي چې د مشورتي جرګه والا سره دي چې د خلکو غوښتنه هم دا وه چې په روژه کې اوربند اعلان شي سره دي چې مسلمانان ټول روژه والا په همدې میاشت کې بیا هم دغسې پیښه رامنځته کیږي او بیا هم په لسګونو کسان وژل کیږي او ټپیان کیږي خو طالب مشران په قطر کې هلته دفتر ورته ورکول کیږي یا آزادانه دوی سفرونه کولی شي دا چې دغه موضوعات ولې همداسې وي او دغه سیستم ولې داسې ګډوډ دی فعال ځوان او سیاسي فعال شېردل پاڅون را سره میلمه دی غواړو چې پر دې موضوع له ده سره خبرې وکړو پاڅون صاحب سلام ستړي اوسئ سهار مو پخیر زه خپل سلامونه او تاسو ته او درنو همکارانو ته ډالۍ کوم او وروسته سلام نه د پرون پیښه په کلکو ټکو باندې غندو دا نه په افغانیت کې ځای لري او نه په اسلامیت کې ځای لري واقعا ډېر دردېدونکی و د روژې په مبارکه میاشتې کې یو خو د روژې مبارکه میاشت ده چې دلته نه باید چې یو مسلمان ورور د بل مسلمان ورور څخه آزار شي بل دا چې د سولې خبرې راباندې دي بل دا چې د سولې مشورتي جرګه والا د هغې نه بر علاوه د طالب مشران آزادانه نور هېوادونو ته سفر کوي په داسې حالاتو کې دغسې پیښې رامنځته کېدل تاسو څنګه ارزوئ دا کومه دسیسه ده څه حال دی بسم الله الرحمن الرحیم ما ته ډېره جالبه دا ښکاره کېږي چې طالب چارواکي په قطر کې ناستې خپل ناستې کوي او خپل آزاد سفرونه هم کوي او افغان حکومت هم هغو لپاره داسې ښه راغلاست هم ورته وویل او په راستې کې بیا یو لویه جرګه جوړه کړل چې په دې کې تقریبا 3000 کسانو زیات ګډون کړی و او ټولو د عام ولس د تقاضا و چې ورباند وسي اما جالبه دلته دا ده چې دا ولې دغسې ناستې و دغه شپږم پړاو د زلمي خلیزاد سفرونه دومره د افغان ولس تقاضا وي ولې نتیجه نه ورکوي اصلا دغه ټکی باید موږ پیدا کړو دغه پړاوونه به څومره دلته اصلا خبره دا ده چې خلیزاد صاحب په حقیقت د افغان حکومت سره روانه دی د هر څه د دوی خپل په کنټرول کې هغه د محیب خبرې رښتیا راوایي دا 100% د محیب خبرې رښتیا دي دا چې هر څه دوی خپله کنټرول کړي دي مکس ورکوي تنه امریکایي چارواکو ته امریکایي چارواکي نظامي پوځ یوه طرح لري استخبارات یې بله طرح لري وزارت خارجه بله طرح لري دوی خپله ته اوس هغه هماهنګي نه لري او بیا به څه وکړي چې موږ افغان حکومت ته بیا سوله راولي دا ناممکنه ده زه وایم خپل افغان ولس ته او سره د افغان حکومت خپله لاس په کار سي نور د چا ته اجازه نه ورکړي چې د افغان په سرنوشت باندې لوبې وکړي دا سهال د هره ورځ په دې روژې مبارکې میاشت کې موږ قرباني ورکوو دواړو خواته قرباني ورکوو د فراه ولایت کې د ملکي خلک شهیدان سوي دي دغه څوک دي دغه زما ورونه دي د دغې خاورې بچیان دي پرون پیښه کې څوک شهیدان سوي دي څوک ټپیان سوي دي همدغه د دغه افغانستان بچیان دي د دغه زموږ تاسې امنیت نیسي دغه سرتېري موږ ته د هغو په واسطه به دلته په کابل کې په امنیت باندې ګرځو مګر بدبختانه روژه په خوله مبارکه دې مبارکه میاشت ډېر یو کرامت میاشت ده ډېر د برکت میاشت ده بیا هم راځو زه خپل ورور قرباني کوم دا خو هېڅ افغانو ته منلو وړ نه ده نور دغسې پیښو ته نه په غندلو کېږي چې زه یې وغندم نه په وزرو زارۍ باندې کېږي دې لپاره سم صحیح دریځ ورته پکار دی دې لپاره سم صحیح کار ورته پکار دی سم صحیح د امریکا خپل دریځ د افغان حکومت په اړوند باندې روښانه کړي نړیوال ټولنو ته هم دغه نور د یا د بیخي په افغانستان په حکومت کې افغانستان په چارو کې د لاسوهنه کوي یا د خپل دریځ د افغانستان حکومت سره روښانه کوي چې آیا د دې طالبانو سره سوله کوي که نه کوي دغه د پرون برید وشو د دې سره سره بیا به هم شپږم اووم پړاو خبرې کېږي طالب چارواکي به آزادانه نورو هېوادونو ته سفرونه کوي تاسو څه فکر کوئ دغه وینه ورته ارزښت نه لري که څه ډول د افغانانو وینه هېڅ چاته ارزښت نه لري افغانانو وینو فقط افغانانو وینو سره باج اخیستل دي امتیاز اخیستل دي په دغو افغانانو په وینو باندې غواړي ځان یو موقف ته رسول دي غریب ولس مظلوم ولس دغه افغان ولس دی چارواکي چې په هر مقام کې چې دي په هر سطح چې دي هغو ته دا پروا نه ورځي نه زوی قرباني ورکوي نه ورور قرباني ورکوي نه کوم خپلوان قرباني ورکوي دغه هغه غریب بیچاره چارواکی چې دی راغلی د خپل د حلال روزي په خاطر باندې دې صف کې درېدلی دی چې زه خپل ماشومانو ته یو حلال روزي پیدا کړم خپل کورنۍ د دې بدبختۍ او د دې مظلومیته وژغورم د فقر وژغورم مګر هغه هم بیا راځي دغه توفق په لاس بیچاره قرباني کېږي ولې قرباني سي
ولې افغان حکومت ته ولې دغه لپاره یو خاص یو میکانیزم نه لري ولې خاصې برنامه نه لري تاسې یو څو ورځې مخکې ولیدل په وزارت مخابراتو کې دغسې پېښې رامنځته شول او کله چې جرګې رامنځته شوله جرګه جوړه شوه جرګه خلاص کړل د جګړې ورځ تر بله زور اخیستی دی هره ورځ موږ چې خبرې وځو څه په کندوز ولایت کې څه په میدان وردګ کې څه په نورو ولایتونو کې موږ تر تېره قرباني لرو جالبه دا ده چې خیر د جرګې ګټه څه وو دومره ګزاب مصرف دومره لوی مصرف باندې وسو دا خلک په افغانستان کې سیاسون هم د جرګې سره دغه وله مخالف وله ډېری هغه کسان وله چې سیاسي فعالیتونه درلودل هغوی مخالف ول طالب استازي هم د جرګې سره مخالف دي ولې په جرګې کې دوی څه زیان دی تاسو جرګه پرېکړه لیک مو هم ولوست ومو اورېده د چا خبره کسان مو هم ولیدله هیڅ داسې د نه کمپاین و نه هم داسې خبرې وې چې هغه د حکومت د دوام یا هم د یو چا په ګټه باندې واوسېږي تاسو څه فکر کوئ د جرګې په دې پرېکړه لیک کې د طالب استازو د سیاسونو کومه زیان وینئ تاسو هر چا خپل په دغه جګړې کې خپل ځان ته خواهشات درودلل خو جګړه ته دا د لوی د مشروطي جرګه دا په افغانستان کې یو دود او فرهنګ دی دا باید په هر وخت کې د افغانستان په اساس شرایطو کې جوړه شي نه باید د دې سره غلط استفاده وسي نه باید د هر چا په خوښه باندې کسان ورته وګمارل سي خو په جګړې کې به خامخا ډېرې ستونزې وي ستونزې به هغه ډېرې ستونزې دا وي چې اکثره سیمو کې چې موږ څو زه بار دغه په رسنیو کې دا غږ انعکاس ورکړی دی چې تاسې ته هغه سیمه کسان راوغواړئ چې په جګړې کې ښکیل دي د کابل کسان مه راغواړئ د ښار کسان مه راغواړئ د بازار کسان مه راغواړئ دا په جګړې کې نه ښکیل دي نه جګړې نه د سولې ته ضرورت لري هغه سیمې چې په جګړې کې ښکیل وي هغوی طالبانو ممانعت کړی و حتی نه وي پرېښی که څوک راغلي نه په دا خبرې خو زه خپل د سیمې چې زه خبر یم طالبانو نه ممانعت کړی دی په تا ښار کې شپږ ولسوالیو کې عملا جګړه روان ده تنه هغه ښار سیمې طالبانو په لاس کې دي نور هغه کسان چې جګړو لپاره مینوال وو هغه د طالبانو په سایه کې وو نن ته هغو ته هېچا خبرداری دا ورنه کوي ورته چې موږ وایو دا جګړه چې نتیجه هم ورنه کړه نتیجه دغه و چې جګړې سیمې ته او بل ګوره باید دلته داسې هر هغه څوک رانیسي چې دی یو څه خپل یا ثروت ولري یا هغه یو څه شهرت ولري دلته هغه کس راسي په طالبانو باندې تاثیر ولري دلته هغه کسان په کار وو بالخصوص هغه روحانیون کسان په کار وو هغه مخور پنډر په کار وو چې په طالبانو په نفوذ باندې تاثیر ولري نه باید هغه کسان راسي چې په طالبانو نه په طالبانو کې ځای ولري نه په افغان حکومت کې ځای ولري خاص په یو روابط باندې راسي همدغسې و چې جګړه یو څه کمرنګ مګر جګړې پرېکړه لیک چې دغه سو او رسنیو ته راووتی ډېر ښه پرېکړه کړې ده واقعا دغه ټول افغانستان ولس ارزو ده که دغه په سمه توګه باندې تطبیق شي نو طالبانو ته پکار ده که دغه پرېکړې دوی هم په ځان باندې ونه مني ولې چې هغه عام ولس د افغان حکومت سره تقاضا کړې ده او افغان حکومت دغه پولې کې وطن ته خامخا به سوله راسي دا کې چې دوی دغه کې هم بیا شاته تګ کوي نه غواړي افغان حکومت سره ودرېږي دا نه د افغان حکومت د افغان ولس سره دا خبره ډېره لویه ده نو مجبوره ده چې افغان ولس خپل لاس په کار سي نور د یا به د دې وطن سره بیخ کډه کوي یا به د تل لپاره د پردي توپک په خاطر باندې دغسې قرباني ورکوي بله هېڅ لار نشته د ولس لپاره پروني حساسیتونو یا هم پروني دغه پیښې حساسیتونه راپارولې دي ځینې کسان وایي چې افغان ولسمشر د پاکستان ته خپل سفر لغوه کړي په دې خاطر باندې چې پاکستان عملا په دې موضوعاتو کې ښکیل دی او د دې تر څنګ ځینې کسان وایي چې هغه پرېکړه لیک کې چې دغه ویل شوي چې افغان حکومت د بندیان خوشي کړي اوس افغان حکومت وعده کړی و چې 100 یا هم کم و زیات بندیان خوشي کوي دا دې نه خوشي کوي څه وایې په دې موضوعاتو کې څه وایې بندیان خو داسې خبره ده چې بندیان خو هغه شمېرلي کسان به وي په هغې کې ټول افغانان طرفدار دي چې خصوصي په دې ولې که طالب بندیان یې لاک اعلان کړي دا په جګړې کم تاثیر نه کوي دا خو ټوله ښکاره خبره ده او راست ولسمشر سفر ته ولسمشر سفر خو داسې موږ ارزیابي کوو دا خو د امریکا په خوښه دا رامنځته شوی دی دواړو جنابو ته ام عمران خان ته ام ولسمشر ته منځګړې یې کړې ده چې تاسو یو ځل سره کښېنئ خو زه وایم چې ولسمشر تګ به پاکستان ته صاحب ګټور به وي ولې چې بیا هم پاکستان ته به یو ځل بیا دا ووایي چې تا نه په ګاونډیتوب نه دی په همسایهتوب ثابته کوي نه د هغه خپل هغه مسؤلیت و رسالت ثابته کوي نور هم ته د افغانستان سره لاس نه اخلي خپل دریځ به هلته ورسره روښانه کوو دا که زه شاته تګ کوم دا زموږ دا نتیجه نه ورکوي په دې خاطر پاکستان به دغه کوي وعدې ورکوي چې موږ به داسې کوو افغان حکومت خپل دریځ مستقل ورسره روښانه کړي چې په دروغو وعدو باندې په دې 40 کالو ته د افغان حکومت سره دروغ وعدې کړي دي
تا یوه ژمنه موږ سره ثابته کړې نه ده او نه به افغان حکومت په دغه درواغو ژمنو باندې د هغو سره نور دا سر ښوروي چې موږ تاسې سره هره خبره در سره شریکوو دا د نور افغان حکومت خپل واک ته چا په اختیار کې نه ورکوي تګ یې د افغانستان سولې لپاره اوس که موږ تاسې وغواړو که ونه غواړو پاکستان په افغانستان کې نفوذ لري پر طالبانو باندې بالکل لري واضح خبره ده چې نفوذ لري نو چې وخت باید موږ هر قسم چې کېږي باید دغه هغو سره یو لا حل لار پیدا دغه پروسه اوس امریکا هم په لاس کې اخیستې ده روسیې هم تلاش کوي چې دغه پروسه طالبانو پروسه کې مداخله وکړي هم نفوذ ولري ورباندې نسبت د پخوا څخه پخوا وخت کې عموما دا پروسه د پاکستان په لاس کې وه اوس یې څنګه ارزوئ چې دغه طالبانو دغه تقسیم شوي دي تقریبا څه امریکا ده څه هم روسیه تلاش کوي او څه هم پاکستان تلاش کوي دغه سیستم څنګه ارزوئ دا خبره خو مخکې چې مکمل طالبان د پاکستان په ولقې کې اوس بېلابېلو ګروپ شوي دي بېلابېلو تنظیمونو سره د هېوادونو سره اړیکې لري لکه چین دی ایران دی پاکستان دی روسیه ده ډېر هېوادونه امارات دي دو سره اړیکې لري خو د خلیزات څپرو باندې چې موږ یو لویه نیوکه کوو مینځته یو ځوان مینځته یو افغان مینځته شهروند د دې خاورې ایران ته هم سفر د ضرور دی ولې ایران هم په افغانستان په طالبانو باندې خاص نفوذ لري تاسې ونه لیدل چې کجکي باندې نغلو کې د حکم کسان چې سازماندهي کېږي د چا کسان دي دا خو دغه واضح خبره ده چې د ایران کسان دي په فراه باندې په هرات باندې هغه بندونه چې دي نیمروز باندې دا خو طالبان دا خو د واضح خبره ده چې ایران کسان دي نو باید د زلمي خلیزات سفر باندې په ایران باندې هم تاثیر لري باید هلته ماته سفر وکړي سفرونه څومره تاثیرات لري خو په مجموع کې دغه سفرو ته اوس داسې لویه لاسته راوړنه افغان حکومت لپاره د افغان ولس لپاره او افغان حکومت لپاره هېڅ لاسته راوړنه نه لري که موږ وایو چې په جګړې باندې تاثیر کړی تاثیر یې کړی نه دی که موږ وایو څه جګړه راټیټه شوې ده یا افغان حکومت ورته یو څه ښه راغلاست ورته ویلي دي یو څه امیدواري پیدا شوې ده پیدا شوې نه ده نه اوس دا اووم پړاو سفر چې پیل شوی دی دا به اخرین پړاو وي د ده ته یو چې نه لاسته راوړنه ونه لري دا به داسې چې نور به افغانستان حکومت جمع افغان ولس نور به نه ته چا امریکا په خبرو باور وکړي او نه به هم هغو لپاره به خاص داسې کومه ښه راغلاست ورته ووایي ولې دغه موږ ډېر ولیدل دا څنګه سفرونه دي اوس لپاره زه کوم یو کور لپاره په موږ تاسې په افغانانو کې یو دود فرهنګ لرو چا چې یو نفر هم وژلی یو مخور کسان شپنډرې ورله کور ته هغه بخښي مګر دا د تعجبي خبره دا ده چې 6 ځله طالبانو ته سفر کوي هلته چې کله د خارجي ځواکونو خبره مطرح ده کله د اوربند خبره مطرح ده کله د بین الافغاني خبره مطرح ده اصلا دغه خبره بیخي ګونګه ده چې اصلا دوی په کوم موضوع باندې بحث کوي یعنې په دې شپږو پړاو کې هېڅ موضوع روښانه سوې نه ده چې د خلاصه دغه نتایج چې ولس سره شریک سي چې دغه شپږم پړاو سفر د زلمي خلیزات د ولس نتایج څه شي دی افغانان څومره بې باوره شوي دي پر دې ناستو باندې د قطر پر ناستو باندې دا پړاوونه به څومره دوام دا خو افغان 90% خلک اعتماد نه لري په دې دا اوس داسې معلومیږي چې یو ماشوم چې خپل کله سدیري کوي کله یو لوبه کوي دا ماشومان لوب مرڅ ښکاره سته ولې په دې خاطر دا کشکې وایي په یو پړاو باندې یا په 5 پړاو باندې په افغانستان په جګړې باندې یو څه وربند لګېدلی وای تاثیرات یې درلودلی نفوذ یې یو څه زیات شوی وای په افغان ولس باندې یا په هغه ځایي کسانو چې طالبان هلته شتون لري په هغو باندې نفوذ پیدا شوی وای خو هېڅ کار ونه سو ته طالبان هر وخت خپل جګړې ته زور ورکړی دی عمل هم په جګړې کې ښکیل دي نو دا څه معنا سولې خبرې څه معنا بیا ده په هغه اندازه باندې چې مخکې خلک ورته خوشحاله وو د سولې خبرې ته یا هم د قطر دغه ناستو ته په اوس کاملا خو دومره دغه نه لري باور نه لري پر همدې ناستو باندې په یو مرکه کې خلیلزاد هم همدا یاده کړې وه چې د طالبان سره سوله په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې به 100% سوله راشي یعنې په افغانستان کې به امن راشي امنیت به وسیږي تاسو څه فکر کوئ امریکا څه غواړي دلته او دا خبره رښتیا هم هغه خبره چې تېر ورځ د زلمي خلیزاد سره راووتل دا ډېر یو تکندینده د یو ولس لپاره و ښایي چې وخت چې د افغانستان سره طالبان سره سوله کوم طالبانو ته امتیاز نه ورکوم حق هم ورکوم د افغان حکومت سره شریک کوم بیا وروسته بیا په د افغانستان کې وربالي بیا نه څه ضرورت دی سولې دی ولې دا اوس موږ لږ کړېږو لږ دردېږو دې جګړې څخه چې بیا بله جګړه په موږ تحمیلوو دا یوه خبره زه به درته وایم اصلا کله چې د ډونالډ ټرمپ یوه استراتیژي اعلانول د افغانستان په قبال باندې جمع د اسیا د 22 تروریستي ډلې افغانستان لپاره معرفي کړي دي
نو دا داسې معلومیږي چې ورځ تر بله دغه تورستي ډلې په افغانستان کې نور هم زیاتېږي. د طالبانو سره سوله به داسې شي لکه د حکمتیار سره چې سوله وشوله. دا خو هېڅ ګټه ونه کړل. د حکمتیار سوله په هغه وخت کې مناسب موږ ځوان په حیث باندې یوه ورځ په کوم ځای کې بحث درلودل. افغان حکومت ډېر ورته خوشحاله و. موږ دا نه خوشحاله کېږي. زه من حیث د یو ځوان دا درته وایم که دغه نه قدر په افغانستان په جګړې تاثیر وکړي راسې موږ د پاسخ ویو تاثیر نه کوي. ولې اوس هم په طالبانو کې بېلابېله هېوادونه کار کوي، بېلابېل استخباراتي کړۍ کار کوي. پشکې یوه ګروپ بیا راسي د افغان حکومت سره فیصله وکړي، بله ګروپ به سنګر په سنګر باندې جنګېږي. سبا به داعش هم فوق العاده سره پورته کړي چې ما ته خو هم امتیاز قایله شه. دا که موږ هر چا ته امتیاز قایلوو، هر چا ته امتیاز ورکوو، خویندې دغه کوم کسان چې په دې نظام کې قرباني ورکړې ده، کار کوي، تحصیلات یې کړي دي، زحمت یې ایستلی دی، د هغو ګټه بیا چې د دې ولس لپاره. پر همدې سره وغږېده که چېرته افغان حکومت جدي دریځ غوره کړي او یا هم دا چې د طالبانو سره د سولې دغه پروسه او یا هم دغه نور د عذر لمن راټوله کړي، څه فکر کوئ پر افغان حکومت، پر افغان چارواکو یا هم پر افغان ملي اردو او افغان ځواکونو باندې څومره باور شته دی چې وبه کولی شي خپل د خاورې څخه دفاع وکړي او نور به دښمن ته غاښ ماتونکی ځواب؟ په افغانو ځواکونو باندې موږ زیات اعتماد او باور لرو، خو هم زه یو شی درته وایم چې په زور باندې جګړه ګټلی نه سو. مونږ خو نو دا چې موږ څرنګه جګړې ته زور وکړو طالب هم زور ورکوي. طالب هم هغه کسان چې شاته ولاړ دي هغه هم دغه امتیاز ورکوي. زه هم چې بیخي نور افغان حکومت په کار ده چې خپله لاس په کار په دې چې طالبانو سره هر عنوان کېږي خبرو ته باید دوی حاضرې کړي. دا د ولس په فشار باندې کېږي، عام ولس باندې فشار ولګوي، یا په هغه قطر هېوادونو کې چې فعلا افغان دولت د یو ګروه سره حتی په داخل کې هم ځینې کړی دی چې دوی سره هم ښکېل دی. طبیعي خبره ده. اوس خو موږ چې یو ځل دردېږو په دې زه دغو طالبانو چې هم د طالبانو په دې هم جګړې کې ښکېل دي، ټول نظام په دې داخل کې چې هغه چارواکي دلته ورته ناست دي دې نظام زیات تخریبوي. اکثره جګړه د دوی باندې دوی په لټه کې باندې تړو. دوی لپاره پکار ده چې دغه سیاسیون بیخي منځګړي کړي، هېڅ ضرورت نه دی مشورې ته راوغواړي. کله ولسمشر یې په قطر لیس کې هم دوی یو د چارواکي نیولي وو. دا ضرور نه دي. زه وایم په دغو چې امتیاز ورکوي هغه امتیاز طالب ته ورکړي. دا سهامي برخه باید له منځه بیخي دغه سهامي خبره دغه سهامي شرکت یې له منځه وباسي. دغه والله بله ملایست یو ځوان دغه افغانستان سیاسون نه په طالبانو نفوذ لري نه په افغان حکومت کې نفوذ لري. فقط 15 دانې کسان پیدا کړي دي خپل دوی چې معاشونه ورکوي، امتیاز ورکوي، هغه دوی باندې راټول دي. ډېره مننه. دې لپاره ضرورت نه دی چې دوی ته امتیاز قایل شي. دغه امتیاز یې عام ولس ته ورکړي. په خدا چې دی عام ولس ټول د ولسمشر سره ولاړ دی، ولې ولسمشر ته بیریږي دغو ته نور امتیاز قایله کېږي؟ ډېره مننه پاڅون صاحب، الله دې وکړي چې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او نور داسې پېښو شاهدان ونه اوسېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو راسره وکړله. یو پکیج همکارانو چمتو کړی د هغې نه وروسته بیا هم راسره ملتیا وکړي. نورو برخې د خپرونې هم شته دی. کارشناسان نظارت بر مواد غذایی مصرف یک عدد لیموی ترش تازه در صحت میتوان در کاهش تشنگی مؤثر باشد. برخی افراد فکر میکنند در ماه مبارک رمضان میتوان از وزن خود کم کرد، در حالی که میزان دریافت کالری برای بدن مهم است. هر فرد در طول شبانه روز به میزان مناسب کالری نیاز دارد که این عدد در خانم‌ها بین 20 تا 50 سال حدود 2200 کالری و در آقایان بین 2300 تا 2500 کالری است. اگر افراد روزه‌دار این میزان کالری را به بدن خود برسانند به هیچ عنوان دچار کاهش وزن نخواهند شد. پای با اشاره به این افطار بهتر است که از ماهیات چون شیر، چای کمرنگ، خرما، کشمش، لیمو افزوده شود. قندهای ساده در هنگام افطار توصیه نمی شود زیرا موجب افزایش قند خون می شود. این کارشناس تغذیه با بیان اینکه مصرف یک عدد لیموی ترش تازه می توان در کاهش تشنگی مؤثر باشد و همچنان هنگام سحر و شام از افطار توصیه می شود 1 گیلاس ماست و یا هم 2 گیلاس دخت بی نمک وعده غذایی روزه‌داران باشد.
همچنان با بیان اینکه مصرف سبزیجات به علت فایبری که دارد برای ما بسیار حائز اهمیت است. ویتامین‌های املا شده که در لیمو از دارای فیبر هست و برای جلوگیری از دیابت بسیار مهم است که توصیه می‌شود در وعده غذایی افطار و سحر از آن استفاده کرد. کارشناسان نظارت بر مواد غذایی همچنان ادامه داد: شروع افطار با باز کردن روزه باید با 1 گیلاس آب لیمو نیز بهتر میباشد. کشمش یا توت در این ترتیب نیاز شدید به مواد قندی برطرف می شود و سردرد و سایر عوارض جلوگیری شدن به بدن آماده بیشتر می شود. برای استفاده از مواد غذایی دیگر پیدا خواهد کرد. بعد از خوردن افطار و شام و سحری نباید فوراً خوابید، زیرا موجب بازگشت غذا به داخل معده و بعد از آن سوزش معده را به همراه دارد که توصیه می شود روزه‌داران حدود 1 ساعت بعد از اقدام به استراحت کنند و برای هضم بهتر غذا توصیه می شود بعد از غذا بنشینند و استراحت کنند و بعد بخوابند.